د طالبانو لخوا دوه خبرونه د دفاع وزارت تازه کارنامه او پر ایران گذار جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. په کندهار ولایت کې یو بال MD 530 ډوله هلیکوپټر ترمیم او الوتنې ته چمتو شوه. دفاع وزارت وایي په کندهار ولایت کې د هوایي ځواک لیوا د هوایي تخنیک د انجینري ټیم د دوامداره هڅو په پایله کې یو بال MD 530 ډوله هلیکوپټر ترمیم او الوتنې ته چمتو شوه. دا هلیکوپټر چې د تیرې ادارې په وخت کې له فعالیته لوېدلې وه د هوایي ځواک لیوا له لوري د دوهم ځل لپاره ترمیم او خپله ازمایښتي الوتنه یې ترسره کړه. د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د ملا یعقوب جدي امر دی چې خراب شوي الوتکې چې په هر قیمت کېږي باید بیرته ورغول شي. د کندهار د هوایي ځواک د لیوا قومندان مولوي فتح الله منصور د هوایي تخنیک انجینرانو هڅې وستایلې او د دوی د لا پرمختګ هیله یې وکړه. بلخوا 38 ټانکره بې کیفیته تیل له فراه ولایته بیرته ایران ته ګرځول شوي. د سټنډرډ ملي ادارې ایران هیواد ته د 38 ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. یا د ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پرون یې د فراه په 88 میله بندر کې چې 25 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډردونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې وروستیو کې سټنډرډ ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د واردولو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. یا د ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، کنه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. درنو کتونکو، تاسو مو هم د دغو دواړو خبرونو په اړه خپل نظریات را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سابسکرایب کړئ.